روسیه او نور هیوادونه خپل ځواکونه د افغانستان پر پوله ځای پر ځای کوي. د اسلامي امارات خبرګون ورته څه دی؟ ټول جزئیات هم دلته ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د ګډو د خپلواکو هیوادونو ټولنې مشران وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او د کارنیټي په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د ټاس خبري رسنۍ د دغه ټولنې د سرمنشي له خولې ډډه کړې چې په مسکو کې د غړو هیوادونو په غونډه کې له دغې هڅې ملاتړ شوی دی. ټاس پرون د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ د نومبر پر اوومه د یو راپور له مخې ویلي د ګډو د خپلواکو هیوادونو ټولنې سرمنشي سرګي لطیف هیله ښودلې چې دغه هڅه به د نړیوالو ترهګریزو ټولنو د فعالیتونو په مهارولو، د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق او له ناقانونه لارو د کډوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې مهال کې دي چې د تېرې اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14مه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه خبرپاڼه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته په اشارې سره ویل شوي وو چې په افغانستان کې باید لا نور د منلو وړ هڅې وشي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دی، خو تر دې وړاندې اسلامي امارات په وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو څرګندونې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون ښوونکی اسحاق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بللي دي.